السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم دوستانو مسلمانانو وروڼو، دا 40 سکنډه ویډیو د خلیفه صاحب مبارک در سره شریکوم. په غور سره یو وارې واورئ، بیا به خبرې کوو. نبی علیه الصلاة والسلام څوک چې یو چاته پیغور ورکړي په یو ګناه باندې، په یو عیب باندې، لم یمت حتی یعمله، دا پیغور ورکوونکی به مړ نه شي تر څو په خپله په دا عمل نه یې ګرفتار شوی. خدای هم دې وساتي چې مکه په چا وبشي په تا. د هغه خبره ده چې په بل وخاندي هغه شی پتا کېږي، چې په بل باندې عیب، اهانت او د تحقیر په نظر باندې ورته ګوري، په هغه عمل باندې په خپله په دنیا کې سزا خدای درکوي، تا په خپله په ګرفتاره کوي. که تاسو خیال وي مخکې حدیث چې چا په عیبو پسې مه متوجه کېږه، که چا عیبو پسې څوک متوجه شو، الله به دې د په عیبو پسې متوجه شي، حتی ایننې په خپل کور کې به یې وشرموي. محترمو دوستانو مسلمانانو وروڼو، نو په دې خبرو کې ډېر غور او فکر پکار دی چې کوم خلیفه صاحب وفرمایل د چا عیبونو پسې لټنه کول، د چا عیبونه ښکاره کول، په چا پسې بهتان ویل یا په چا پسې دروغ ویل، د دې شان څخه باید ډېر ځان وساتل شي. ځکه مسلمانانو یو حقوق الله دی، یو حقوق العباد دی. حقوق الله چې د الله حق دی، د الله عبادت دی، په هغه خیانت وشي نو هغه الله کریم و رحیم ذات دی، کیدای شي در معافی کړي. حقوق العباد دا ډېر سخت دی، ډېر چې کوم دی احتیاط پکار دی، ځکه الله تبارک وتعالی د حقوق العباد هغه چاته نه معاف کوي تر څو هغه بنده خپله معافي نه وي ورته کړې. نو په دې شانو کې د چا عیبونه لټول یا د چا عیبونه ښکاره کول، په چا باندې بهتان ویل، چا پسې چغلي کول، دروغ ویل، د دې شان څخه ډېر ځان ساتل پکار دی. محترم مسلمانان وروڼو، لکه څرنګه چې خلیفه صاحب وفرمایل که څوک د چا عیبونه ښکاره کوي نو الله تبارک وتعالی به د ده عیبونه ښکاره کړي، دی په دنیا کې شرمنده کړي. نو پکار دا ده چې ځان د دې شیانو څخه ډېر وساتل شي او ډېر احتیاط پکار دی مسلمانانو.